د ځوانانو چارو اداره د ماشومانو حقونو ساتونکي او مسؤوله ده. زه له دوی سره له اړیکې او همکارۍ نه خوشحاله یم او پر دوی باور لرم ځکه زما د زوی خوندیتوب او آرامي ماته مهمه ده. له دې ادارې سره له اړیکې پخوا ما ډېرې کیسې اورېدلې وې. دا چې دا اداره په ناڅاپي ډول کورونه ګوري یا ماشومان له ځان سره وړي، دا کیسې رښتیا نه دي. دا کار یوازې له ماشومانو سره د بد چلند شکایت پر مهال کوي، البته که د ګاونډیانو یا دوستانو په شان یو څوک وکړي. په دې اداره کې زما د زوی د ثبت پر مهال ماموره ډېره مهربانه وه او له ما یې وپوښتل کور لرمه که په کمپ کې ژوند کوم. دا چې نو زما لومړی زوی دی، مامور یې وپوښتل چې د ساتلو لپاره یې مرستې ته اړتیا لرم که نه. ما وویل اړتیا نه لرم ځکه اوس مې د ماشوم ساتنې تجربه ترلاسه کړې او د ما ژوند ملګری ما سره هم مرسته کوي. ټولو میندو او پلرونو ته د ځوانانو له ادارې سره د اړیکې سپارښتنه کوم ځکه موږ له دوی سره مرسته کوو. زموږ په خدمتونو کې تفریحي خدمتونه، د ورځنۍ پالنې مرکزونه، کورني او مشورتي مرکزونه شامل دي. د روزنیزو پوهنیزو خدمتونو ترڅنګ مشوره ورکول هم زموږ دنده ده چې د اولاد په روزنه او له میندو او پلرونو سره د اولاد په پالنه کې مرسته کوي. له دې خدمتونو وروسته مهم د ماشوم خوندیتوب دی. موږ د ماشومانو د هوساينې مسؤل یو. که د کوم ماشوم ژوند یا روغتیا ته ګواښ وي، موږ باید د خوندیتوب لپاره له ځان سره وساتو. خو دا کار یوازې د والدینو او کورنۍ محکمې په مرسته کیږي.